پر افغان خاوره د پاکستان سخت هوایي برید. د پاکستان بي پیلوټه الوتکې پر پکتیکا ولایت هوایي برید کړی. سرچینې وایي چې یاد هوایي برید کې 8 کسان وژل سوي. دا چې د پاکستان مرتدو پوځیانو ولې او څنګه پر افغان خاوره هوایي برید کړی. د یاد برید په تړاو پاکستانی حکومت څه ویلي او په غبرګون کې د افغانستان اسلامي امارت څه کړي. بشپړ حال را سره هم د روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. یوې بي پیلوټه الوتکې په پکتیکا کې پر یوه موټر برید کړی. په پکتیکا کې سیمه ییزې سرچینې خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بي پیلوټه الوتکې لخوا یو موټر ویشتل سوی دی. د پکتیکا ولایت خبري سرچینو وویل چې دا موټر چې نامعلومه کسان پکښې سپاره وو د ګومل ولسوالۍ په ترخیلو سیمه کې په نښه سوی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دغه برید په پایله کې 8 کسان وژل سوي دي. تر اوسه د برید د قربانیانو هویت نه دی په ډاګه سوی او نه هم د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه څه ویلي دي. دغه راز دا هم نه ده څرګنده چې بي پیلوټه الوتکه د کوم هیواد ده، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې بي پیلوټه الوتکه غالبا له پاکستان څخه راغلې وه او ممکن د ټي ټي پي غړي یې ویشتي وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په وروستیو کې وویل چې که د افغانستان اسلامي امارت د ټي ټي پي مشران ور ونه سپارل، پاکستان به په خپله اقدام وکړي او پر افغان خاوره به هوایي او زمینی بریدونه پیل کړي. خو په غبرګون کې د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو دغه څرګندونو ته سخت غبرګون وښودی او ویل چې د پاکستان د امنیت ذمہوار افغانستان نه دی. پاکستانی چارواکي دي د خپل هیواد امنیت په خپله ټینګ کړي. افغانستان د پاکستان د امنیت ذمہوار نه دی. د هغه په وینا هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې پر افغان خاوره هوایي بریدونه وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.